سلامونه دوستانو، نن سبا په فیسبوک او نورو سوشل میډیا باندې دغه د کرکټ انځورونه ډېر زیات وایرل دي، ډېر خلک یې جوړوي. نو تاسو هم کولی شئ په خپل موبایل کې داسې انځورونه جوړ کړو. نو څنګه به جوړوو دوستانو؟ دغه انځورونه د آی په پرمختللې ټکنالوژۍ باندې جوړیږي. طریقه یې خورا اسانه ده، تاسو هم په خپله باندې دغه انځورونه اوس جوړولی شئ. په دغه ویډیو کې پوره طریقه درته ښایم. د ټول نه مخکې که تاسو زموږ چینل کې نه وئ چې نه سبسکرایب کوئ، پیج فالو کوئ. راځم ویډیو درته شروع کوم. دوستانو د دې لپاره به تاسو راشئ خپل موبایل کې ګوګل ته. نو کله دوستان تاسو په خپل موبایل کې ګوګل را خلاص کړئ، د سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ بینګ اے آی ایمیج کریټر، دا به تاسو ولیکئ او سرچ به یې کړئ. کله چې تاسو سرچ کړئ دوستان، تاسو ته په اول ور باندې دغه لومړی ویب سایټ راځي، همدغه به تاسو کلیک کړئ. نو دوستانو دغه د مایکروسافټ کمپنۍ پورې تړاو لري. نو د ټول اول به تاسو وکئ دلته دغه کوم ډسکرپشن چې ښکاري دغه ځای کې به تاسو هغه لیکنه ورته لیکئ چې د کوم څه اړوند تاسو انځور غواړئ. نو د خپل ځانه په انګلیسي، صرف انګلیسي ژبه سپورټ کوي. په انګلیسي ژبه به تاسو هغه څه ورته ولیکئ چې تاسو کوم ډول انځور غواړئ، څه ډول خپل انځور جوړوئ. نو زه ورته تاسو مخکې یوه لیکنه لیکم، په همدغه ډول تاسو هم خپل انځور پکې جوړولی شئ. نو زه ورته لیکم دوستانو، ګورئ دغسې امین واچنګ افغانستان، او دا به زه پوره ولیکم، تر هغې پورې د ویډیو سکیپ کوم. دوستانو دا مې ورته ولیکئ امین واچنګ افغانستان کرکټ ټیم. نو دغه ما ورته ولیکل. نو تاسو هم د ځانه یو څه ورته لیکلی شئ. ښې زه دغه یو ځل ورته لیکم، تاسو په جوین انډرایډ باندې کلیک ورته واخلئ. نو دغه اول وخت کې تاسو نه د مایکروسافټ اکاونټ غواړي. نو دلته به تاسو په خپل اکاونټ سره ورته لاګین شئ. نو که تاسو اکاونټ جوړ کړی وي مخکې مایکروسافټ هغه پکې لاګین، که جوړ مو نه وي په کریټ ون باندې کلیک ورته واخلئ. تاسو په خپل ایمیل، خپل نمبر باندې مایکروسافټ اکاونټ جوړولی شئ. ډېر ساده جوړیږي، صرف ایمیل ورکړئ، ایمیل ته تاسو ته کوډ درځي، هغه به ورکړئ، نوم به ورکړئ، بس مایکروسافټ اکاونټ په اسانۍ سره جوړ کړئ. خو دا چې ما اول جوړ کړی، زه پکې خپل اکاونټ لاګین کوم. نو دغه د زه ورځم مخکې. نو دغه د دوستانو زما اکاونټ پکې لاګین شو. اوس موږ ته جوړوي. تاسو به صرف په 10 سکنډه ورته منتظر پاتې شئ، او تاسو په هر اکاونټ کې 1500 پورې د خپلې خوښې انځورونه جوړولی شئ. هغه وروسته بیا د پیډ د تاسو به ورته اخلئ. نو دغه دوستانو تاسو وګورئ څومره ښایسته یې جوړ کړل موږ ته دغه انځورونه. تاسو ته ښکاري په دغه طریقه تاسو دغه نور انځورونه پکې جوړولی شئ. نو څه به وکړئ دوستانو، هر انځور چې تاسو خوښ شو په دې کې غواړئ ډاونلوډ یې کړئ. هماغه چې ما څه ورته لیکلي وو هماغه ډول درته جوړ کړي دي. نو را به شئ په دغه انځور باندې به کلیک ورته واخلئ. کله مو چې انځور باندې کلیک واخیستم، دلته تاسو ته دا درې ټکي راځي، په دغه کلیک ورته واخلئ او ډاونلوډ باندې کلیک واخلئ، او دغه انځور به ستاسو موبایل ته ډاونلوډ شي. نو په دغه طریقه تاسو جوړولی شئ. زه یو څو لیکنې تاسو ته نور هم درکوم. دلته ما سره په چټ کې پاتې دي، لیکلې مې دي، تاسو دغه کولی شئ، همدغه به راکافي کړم. نو تاسو نور هم پکې لیکلی شئ د ځان څخه. بل ډول تاسو ته ښایم، یو بل ډول لیکنم. دغه د ویډیو ډسکرپشن کې تاسو ته پرېږدم، هم د یوټیوب ویډیو ډسکرپشن کې ما بل ډول لیکنه ورته ولیکل. همدغه ډول تاسې د خپل ځانه هر څه، د یوازې کرکټ نه ده، هر څه چې تاسو خوښ هماغه ډول تاسې ورته لیکلی شئ. نو دغه د دوستانو موږ ته یې جوړ کړل. دغه مو ټي شرټ نوم مې دا ځل 32 ورکړی و، او ډېر ښایسته په ښکلي انداز کې دغه موږ ته جوړ کړل. دوستانو تاسو د لیکنه کې فام ما ورته لیکلي دي، دغه لیکنه کې مین ینګ مین افغانستان کرکټ. تاسو ته کولی شئ که تاسو د پاکستان لپاره جوړوئ، بل هېواد لپاره خپل هېواد نوم ولیکئ. او دلته ما پکې نوم لیکلی دی حسن، تاسو دلته ښکاري. دغه نوم بدلولی شئ، خپل نوم ورکړئ دغه به ځای. او ټي شرټ نمبر مې 32 ورکړی، تاسو دا بدلولی شئ چې هر څومره وغواړئ دا پکې بدلولی شئ، او تاسو د ځانه بل لوبغاړي بل ټي شرټ نمبر ورکولی شئ. او داسې د نوره لیکنه هم لیکنه د ځان لپاره اډیټ کړئ، په خپله یې ولیکئ چې څه ډول تاسو خوښ وي هغه شیان پکې ولیکئ. نو دا ویډیو که ویډیو مو خوښ شوي لازمي در سره لایک کړئ، داسې نور ښایسته خوندورو ویډیوګانو لپاره موږ در سره فالو کړئ. مننه که وختونه ښه شي ولرئ.